ستاسو خدای بس یو خدای دی دغه رحمان او رحیم نسیوا بل خدای نشتا د دې حقیقت پیژندلو د پاره که د سنخ ضرورت وي نو چې کم خلک د عقل نکار اخلي دا غوي د پاره د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې دا شپه او ورځ چې په یو بل پسې مسلسل زی راځي په دې کې دا کشته چې د انسان د فائدې سيزونه په دریابونو او سمندرونو کې وړي راوړي په دې کې د باران په دې اوبو کې چې الله یې د برنا راووروي بیا پاغه مړزمکه ژوندۍ کوي او د دې تنظیم په برکت پزمکه کې هر قسم د سا مخلوق خوروي د هواګانو په چلن کې او په دې وریځو کې چې د اسمان او د ځمکې په مینځ کې فرمان منون کې ولاړې دي بشمار نخې دي دا ټولي هغه نخې دي چې د خدای په یووالي دلالت کوي خود دې باوجود هم څه خلک داسې دي چې د الله نه سیوا بل څوک دغه مقابل او دغه برابر جوړوي او دغه سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده حالکه چې کم خلق مؤمنان دي هغه د ټولو نه زیاته مینه د الله سره لري کاش چې کم حقیقت بدوي د قیامت په ورځ د عذاب په لیدلو سره په خپل سترګو ویني هغه هم نن د دې ظالمانو په ذهن کې راغله چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خو د الله په قبضه کې دي او دا چې په سزا ورکولو کې هم الله ډېر سخت دی بیا هغه چې کله سزا ورکوي هغه وخت به حالت داوی چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلق تلی وي هغه مشر با د خپل پیروکارانو نه ځان خلاصوي خو سزا به ورته خامخا ملاويږي او داوی ټول اسباب او ذریعہ به ختميږي